سلامونه ملګرو، په دې هیله چې تاسې به ټوله ته روغ او جوړه د صحت جامې په تانې ملګرو ډېر خوښ یم یو ځل بیا تاسو ته په نوې او خوندورې ویډیو کې حاضر یم. انشاءالله ملګرو په نننۍ ویډیو کې دا طریقه درته وښیم چې کوم ورونه او خویندې زموږ په ابتدا قرآن شریف له مخې نه ده زده یا هم په تور کې نه ده زده قرآن شریف تلاوت نشي کولی، او په نننۍ ویډیو کې مې دا رقم خوندور اپلیکیشن درته راوړ چې په دې اپلیکیشن په وسیله موږ کولی شو قرآن عظیم الشان په داخل د خپل موبایل کې په داخل د خپل کور کې څنګه کو په ډېر اسانۍ سره یاد کړو. که چېرې ملګري موږ تاسې زړه تله محنت او خواري وکړو، انشاءالله درته وایم چې 100% درته وایم چې دا څنګه تاسې کولی شئ په خپل موبایل کې څنګه قرآن شریف زده کوئ. په نننۍ اپلیکیشن چې کوم تاسو ته معرفي کوم، دا اپلیکیشن سره ملګرو موږ د قرآن شریف الف نه شروع تر یا پورې یا نه شروع تر ون ناسه پورې ټول مکمل معلومات شته پکې. هر یو لفظ ځان ځان د تشریح کړی د هر یو لفظ ځان ځان درته وایي چې دا لفظ دا رقم تلفظ کېږي یا دا لفظ دا رقم تلفظ کېږي. یعنې ملګرو کومه بغدادي قاعده چې موږ تاسو ته په مسجد شریف کې تلاوت کوي همغه هم شته پکې. همدارنګه سره بغدادي قاعده د الف ب ت س ده، اوس تر په څنګه د الف لام سپاره هم شته پکې. ان تر اخر پر ول ناسه پر ملګرو مکمل څنګه د په تجوید سره مکمل څنګه په لفظ به تاسو ته تشریح کوي او تاسو ته وایي. که چېرې ملګرو موږ تاسو زړه تله محنت او خواري وکړو، انشاءالله ملګرو په دې اپلیکیشن کې وسیله موږ کولی شو په داخل د خپل کور کې په داخل د خپل موبایل کې قرآن عظیم الشان څنګه کو تلاوت کوو. نو دا اپلیکیشن ډېر اسانه اپلیکیشن ده ملګرو. اپلیکیشن لینک د یوټیوب ډسکرپشن کې در کوم لغت ځینې دا اپلیکیشن تاسو به ډېر اسانۍ سره را ډاونلوډ کولی شئ. نور وخت نه نیسم، نور زه ویډیو شروع کوو. ویډیو شروع کولو نه مخکې که تاسو اوس پورې هم زما یوټیوب چینل نه یې سبسکرایب کړی، زما یوټیوب چینل خامخا سره سبسکرایب کړئ، په خوا کې د بیل آیکن باندې هم کلیک وکړئ تر څو زموږ هر نوی اپلوډ شوی معلوماتي ویډیو ټول ټوله مخکې لومړی تاسو ته ترسي. نور مې که ویډیو خوښ شته ویډیو لایک او خپلو ملګرو سره شیر کړئ. که شیر کړه ملګرو تاسو به هم ثوابدار شئ، زما به هم څنګه شي ثواب شي. نو ویډیو سره شیر کړئ تر څو نور ملګري هم له دې طریقې څخه ګټه واخلي. نور مې وخت نه نیسم، ویډیو شروع کړو چې موږ څنګه کولی شو په قرآن شریف څنګه کو په خپل موبایل کې یاد کړو. نو موږ سره اوسېږئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو په دې هیله چې تاسو په ټوله ته روغ او جوړ یې. زه یم صدر ولی اریان، تاسو ګورئ ټیکنیکل احمدزی یوټیوب چینل. ملګرو ډېر خوښ یم یو ځل بیا تاسو ته په نوې او خوندورې ویډیو کې حاضر یم. انشاءالله ملګرو په نننۍ ویډیو کې دا طریقه درته وښیم چې موږ څنګه کولی شو قرآن شریف پرته د انټرنیټ څخه وګورو. یعنې ملګرو کومو ملګرو چې قرآن شریف نه ده زده، زه یو ته اپلیکیشن ورته ښیم، هغه کولی شي همدغه اپلیکیشن لارې خپل قرآن شریف څنګه کې تلاوت کړي او زده یې کړي. ملګرو کوم اپلیکیشن زه تاسو ته نن معرفي کوم، په دې اپلیکیشن کې درس څنګه له الف څخه شروع کړي ان تر یا پورې ان قرآن شریف په اخر ټکي پورې څنګه ټول درس ته پکې. یعنې ملګرو کله چې موږ مسجد شریف ته ځو نو موږ څنګه کوو اول بغدادي قاعده شروع کوو. بغدادي قاعده هم په دې کې شته ده. همداسې درسونه ان تر اخره پورې څنګه د ټول درسونه په دې اپلیکیشن کې موجود دي. نو کومو خلکو چې قرآن شریف نه ده زده یا هم ستاسو ورور یې هم ستاسو که خویندې وي که هر څه مې کې یا هغه قرآن شریف نه وي زده، نو دا اپلیکیشن هغوی په موبایلو کې خامخا انسټال کړئ، ځکه چې هغوی هم څنګه کې دې اپلیکیشن نه کولی شي څنګه چې په داخل د خپل کور کې په داخل په خپل موبایل کې څنګه چې قرآن شریف زده کړي. نو ډېر اسانه او خوندور طریقه ده چې ویډیو تر پای پورې وګورئ. مخکې له دې نه ملګرو زه ویډیو شروع کوم، ستاسو په خورا درنه هیله کوم که تر اوسه پورې هم ټیکنیکل احمدزی یوټیوب چینل مې نه وي سبسکرایب کړی، چینل خامخا سبسکرایب کړئ، په خوا کې د بیل آیکن باندې هم کلیک وکړئ تر څو زموږ هر نوی اپلوډ شوی معلوماتي ویډیو ټول مخکې لومړی تاسو ته نور مې که ویډیو خوښ ویډیو لایک کړئ او شیر کول یې مه هېروئ. ملګرو که چېرې دا ویډیو تاسو شیر کړئ نو ماته به هم ثواب راورسېږي، نو د دې ثواب تاسو ته هم څنګه کې در ورسېږي. نو دې لپاره ملګرو یو اپلیکیشن ته ضرورت ده، هغه اپلیکیشن لینک انشاءالله زه د یوټیوب ډسکرپشن کې هغه اپلیکیشن لینک در کوم، هغه څخه تاسو دا اپلیکیشن نه ډاونلوډ کړئ. دا اپلیکیشن هم د قرآن ټیچر ملګری د قرآن استاد، نو دا اپلیکیشن د تاسو پیدا څنګه کې را ډاونلوډ کړئ. هر کله چې اپلیکیشن نه خلاص کړو نو اپلیکیشن ته داسې صفحه تاسو ته درکوي. دا وګورئ ملګرو ټول لیسن دی، لیسن 1 لیسن 2 لیسن 3 4 5 6 7 8 9 10 ان ملګرو لکه تقریبا زخ زیات درسونه دي، 1 درسونه پورې څنګه زخ زیات درسونه دا ټول درسونه تاسو څنګه کې په نوبت سره څنګه کې تعقیب کولی شئ. مثلا زه په دې اول درس باندې کلیک کوم، په اول درس مو کلیک وکړو، دلته ورته وګورئ ملګرو څنګه سو معکم الف ب ت س ده بغدادي قاعده که تاسو لیدلې هماغه رقم څنګه ټول شته پکې. مثلا دا الف ته دا غواړم تلفظ یې کوم، نو په دغه ژبه څنګه کو کلیک کو د څنګه دا تلفظ کړي الف ګور دا ملګرو با تا دلته ملګرو سر څومره ګورئ سین ورته وګورئ ملګرو دا تن تر یا پورې شته، ورته وګورئ
همداسې ملګرو تاسې راځئ دا ته اوس لیسن 2 د څنګه دوم درس و پریکټس ته صحیح ده ملګرو دې باندې هم تاسو کوئ ګوره هې ده ألف دا ملګرو څنګه شو دا اوس تاسو پریکټس لپاره د څنګه دا دوم ځکه دا درکوي اوس راکات چې ملګرو څنګه لیسن 2 ده کله چې په دې باندې کلیک وکړو ملګرو دلته ورته وګورئ نه ألف باء سين دا ترید ألف طاء همداسې ملګرو څومره کته راکېږي هغومره څنګه کې سخت کېږي لکه مسجد شریف تاسې کله ځئ لومړی الفبې سي درته هغې نه وروسته ملګرو څنګه سي همداسې الف لام سپاره درته شروع کړي همداسې څنګه مخ ته ځئ پکې دا هم هماغه رقم ده ورته وګورئ ملګرو ضي هي في ضه في ذي ضي سي ذي ضي سي ري مي غي ري مي غي دا ملګرو څنګه دا تاسې کتلی چې بغدادي قاعده کې څنګه دی ملګرو دا ټول سته پکې چې کله په دې ملګرو سره زه په دې کلیک کوم بو او زو بو او زو څنګه ملګرو په همدې طریقه تاسې کولی څنګه چې قرآن شریف په ډېر اسانۍ باندې څنګه کې په خپل موبایل کې یاد کړي همداسې لاندې سرکت چې ملګرو څنګه شو دا درسونه نور هم سختېږي ام رو هو خو زه تاسو ته وایم نو تاسو ته ملګرو دا وایي چې څنګه کې درس لومړی سره شروع کړئ اول نه څنګه کې ملګرو درس شروع کړئ ان څنګه کې تر اخره پورې تعقیب کوئ انشاءالله ستاسو به قرآن شریف په بشپړ توګه زده سي البته هغه ملګري چې قرآن شریف یې نه ده زده دلته ملګرو ته وګورئ قل اعوذ برب الناس صورت څنګه شو دلته راغی قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الناس نو ملګرو همداسې څنګه ټول درسونه د هیله چې دا ویډیو مو خوښه شوي او شی مو تر زده کړې وي تر بیا پورې چې داسې ښه خوندوره ویډیو تاسو ته مو د کومه په لویو بښونکي خدای مو سپارم هر چېرې چې یاست ښاد او آباد اوسېږئ